الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو قدرمندو ورونو او خويندو، حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی رحمه الله په خپل کتاب جواهر الفقه کې یو عمل لیکي چې د محرم په اول تاریخ باندې د محرم د میاشتې په اول ورځ 114 بسم الله الرحمن الرحیم لیکل کیږي، او بیا دغه بسم الله چې کله ولیکي یا یې په خپل کور کې وساتئ او یا یې د خپل ځان سره وساتئ، نو فایده به یې دا شي چې الله تبارک وتعالی به دغه انسان د هر قسمه آفت، د هر قسمه بلا او مصایب څخه محفوظ کی او وبه یې ساتي. حضرت علامه مولانا محمد شفیع عثمانی رحمه الله په جواهر الفقه کې دا عمل لیکلی دی. وروسته بیا ورسره لیکي چې دا عمل مجرب دی، بزرګانو تجربه کړی دی او هغوی ته مثبت تمام شوی دی. نو دوی بیا په کتاب کې هم نقل کړی چې مسلمانانو ته نفع ورسیږي. حضرت مولانا محمد شفیع رحمه الله د حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی رحمه الله پلار دی، ډیر جید عالم تیر شوی دی. معززو قدرمندو ورونو او خویندو، دغه عمل باید مونږ او تاسې هم وکړو. کم څوک چې لیکل کولی شي هغه دې پر سپین کاغذه باندې 114 بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي، یا دې په خپل کور کې بیا دا یو ځای وزړوي او یا دې د خپل ځان سره وساتي. الله تبارک وتعالی به دې د مصایبو، د مشکلاتو، د بلایاو، د آفتونو څخه وساتي. د سهار څخه بیا تر لمر لوېدلو پورې د عمل چې به هر وخت کې موقع پیدا کړي باید ویې کوي. ډیر مجرب دی. الله تبارک وتعالی به تاسې د مصایبو او د آفاتو بلیاتو څخه وساتي. او هیله کوم چې دغه وظیفه تر نورو ورونو او خویندو هم ورسوي، ستاسې به هم ثواب وي او هغوی ته به هم یو فایده ورسیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.